بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، که یو انسان په قرضونو کې مبتلا شوی وي، قرضونه دومره زیات قرضونه پرې راوختي وي چې د دا سټ یې بلکل راګیر کړی وي او دی د هغې د ادا کولو نه قاصر او عاجز وي، لیکن ډېر زیات وسایل هر څه یې وکړل، کوششونه یې وکړل، لیکن د سر نه د قرض دا بوج نه کوزیږي. لیکن نن د اذا جاء نصر الله والفتح یو داسې زبردسته وظیفه مې ستاسو په خدمت کې راوړې ده. که دا وظیفه تاسو روزانه پابندۍ سره کوئ، تاسو باندې د غر برابر قرض ولې نه وي. تمام قرضونه به د ستاسو الله جل جلاله ختم کړي. خو یو خبره درته کوم، د دې وظیفې اخلاص سره وکړئ، انشاءالله چې د ستاسو په هفته کې هم کار کیدی شي، خو اخلاص پکې شرط دی. زمونږ بعضې وروڼه داسې چې هغوی ته کله موږ وظیفه ورکو او هغه وظیفه هغوی یو هفته وکړي یا 2-3 ورځې وکړي، هفته خو ډېره غټه خبره ده، دغه رنګې 2 ورځې 3 ورځې وکړي، بیا وایي زما کار خو نه شو. نه نه نه، د ستا کار په یو ورځ کې دننه هم کیدی شي. یو خو کامله بروسه دا به زمونږ په الله باندې وي. موږ له چې څومره کارونه کوي الله به راله کوي. د کارونو جوړونکي ذات فعال لما یرید یفعل ما یشاء، هر یو کار یفعل ما یشاء، الله هر هغه یو کار کوي چې کم وغواړي. نه چې موږ چا قرضداري کړي، الله قرضداري کړو. اوس د قرضونو خلاصونکي ذات هغه صرف الله دی، لیکن الله ته به منګه څه ناسو وسیله خو پیش کوو که نه، نور به خپله همت کوو. ګورئ، دا نه چې موږ کار نه کوو او زما قرضونه به خلاص شي، نه، موږ به د خپله همت کوو، باقي موږ به د خپل وسایل برابرو او د هغې نه پس به په الله جل جلاله باندې بروسه کوو. د الله جل شانه به زموږ چې څومره قرضونه ولنی، چاهې که په موږ باندې د غر برابر قرض ولې نه، لیکن هغه قرضونه به زموږ هم ادا شي. نو یو خبره ده چې په دې کې اخلاص شرط، اخلاص سره وکړئ چې څومره قرضونه هم د باندې وي، نو تمام قرضونه به د الله جل جلاله ادا کړي. راځئ د دې وظیفې کولو ډېره زیاته اسانه طریقه ده، طریقې درته ښیمه. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې روزانه د سحر د مانځه نه پس به په یو ځای کې کښېنې، داسې ځای کې کښېنه چې د ستا توجه بل طرف ته نه اوړي، ټوله توجه دې الله ته او دې وظیفې ته برابر وي. د ټولو اول به داسې وکړي چې 3 کرت به درود ابراهیمي ووایي. هغه درود شریف چې کوم موږ په دې منځه کې وایو دا به 3 کرت وي، او د هغې نه پس به بیا دغه چې 3 کرت درود شریف وي، نو د هغې نه پس به 41 پیرې اذا جاء نصر الله والفتح، دغه صورت به تر د اخره پورې 21 کرته ووایي یا 41 کرته به ووایي ده. او د هغې نه پس به ته داسې کار وکړي چې 3 پیرې به بیا چې دي هغه درود شریف ووایي، او د هغې نه پس به دعا وغواړي چې څه دعا د وغوښته الله جل شانه به قبوله کړي. مثلا په تا باندې قرض دی، د قرض دپاره سوال وکړه، یا الله زما دا قرض ختمه کړي، انشاءالله چې په لږو ورځو کې دننه به ستا تمامې قرضې ختمې شي. یو ډېر زبردست عمل دی، یوازې د قرض خلاصولو دپاره نه بلکې د رزق د پراخه کولو دپاره هم دغسې وظیفه وکړه چې څنګه طریقه مې درته وښوله. او د هغې نه پس که یو کس غواړي چې زما روزي دې پراخه شي، زه خو قرضدار نه یم خو زما روزي دې پراخه شي، نو هغه له بیا هم پکار دی چې هم په دغه طریقې سره دغه وظیفه وکړي، او چې کله دعا کوي نو د روزې د پراخې دپاره سوال وکړي. یا د یو کس یو بل څه حاجت دی، هغه وایي زما د پلانکې حاجت پوره شي، نو د هغې دپاره هم تاسو سوال کولی شئ. خصوصا چې ما دا کومه موضوع رانیولې وه هغه د قرض نه د خلاصې دپاره وه، نو د قرض نه د خلاصې دپاره یو ډېره مجربه وظیفه ده، هر سړی یې کولی شي او هر سړی د دې نه پیدا اخیستلی شي.